د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري ریاست رئیس د ښاري نظم د ښه والي او پراختیا په موخه د بلخ امنیه قومندانۍ په مشرۍ د ځانګړې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې اوس دغه ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړی ترڅو د ښاري ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه لازم اقدامات ترسره کړي. یکی از ساحات پر ازدحام که رش و بیروبار زیاد داره و اوجا که بینظمی بود ساحه منډه‌ای شهر مزار شریف است که قبلا یعنی 2 نفر تیر شده نمیتونست ولی شما میتونین که مشاهده کنین نزدیک بروین ساحه را ببینین که میتونه که به حساب 2 موتر برود. ښاغلي مایار همدارنګه د ښار د نظم د ساتلو په برخه کې له دغو کمیټو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې د ستونزو په صورت کې له ښاریانو سره مرسته وکړي. از مردم شریف مزار شریف میخواهیم که ما همکاری داشته باشه در کدام موضوعی که به حساب درست رسیدگی نمیشه. شماره های ما 24 در خدمتشان است، دروازه ما برایشان باز می باشد. در هر وقت موردی که مشکل می داشته باشه میتونه که مشکلات خود با ما شریک کنه. اگر ما دست به دست هم بته میتونیم که همون شعار در ساحه عمل تطبیق کنیم که شهر ما خانه ماست. په ورته وخت کې د مزار شریف ښار اوسیدونکي د دغه بهیر ستاینه کوي او د ښار د نظم د ښه والي په برخه کې یو مهم ګام بولي. در سابق که بود حتی یک پیاده هم تیر شده نمیتونه. کراچا کل داخل سرک بود، موتر خیلی تیر شده نمیتونه، پیاده هم کلگی به مشکلات داره. ولی فعلا از طرف شهرداری امارت اسلامی چیز که سرک گوش شده، مردم به صورت عادی دوباره مرور کردن میتونه. بسیار مردم خوش هستند، دکاندار همه خوش هستند. بسیار خوش هستم. شهر ما اینمی تو پاک باشه، زیبا باشه، بسیار خوش هستم. از این نفری که نایم که نایه از شهروالی از بسیار سپاسگزاری میکنیم این پروسه رو پیش انداخت. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د بلخ چارواکو د ښار په منځ کې د نظم د ټینګښت په موخه په مزار شریف ښار کې د لاس پلورونکو لپاره د ځانګړي مارکیټ او تر 100 زیاتو پارکینونو د جوړولو خبر ورکړی و.